بې غیرته خپل وخت د فلمو په لیدو تیروي او د همدې امله د رسنیو غلام ګرځېدلی. با غیرته غیرت خپل وخت کورنۍ ته ورکوي او ریښتینی ژوند نه خوند اخلي. سلامونه، ما به پیژنئ او لکه څنګه چې تاسو وینئ ښایسته شپه ده. زما هر شپه همداسې ښایسته یي چیرته چې زه پکې هر ځل د خپلې مینې سره لیدنه کوم. په ما مې مینه ډېره ګرانه ده او په هغې زه ډېر ګران یم. زه هره شپه د هغې د ورځې له کارو دا چې څه یې وکړه او څنګه یې وکړه ځان خبروم. او کله کله داسې مې چې سره مینه کې لګیا وو خو همیشه یا انټرنټ ناځواني کوي، ضعیفه کېږي، یا مې د موبایل چارج خلاصیږي. آها، څه کېده چې دا د موبایلي ژوند په ځای ریښتینی ژوند وای. زه مې له دندې خوند نه اخلم، خو څه وکم، مجبوري ده، ځکه داسې خاص کمال نه لرم او د خاص کمال د پیدا کولو لپاره وخت هم نه لرم، ځکه زما ډیری وخت زما په څنګ کې دې ملګري سره په ګیم وهلو ضایع کېږي، یا سره بې ځایه ټوکې کوو او یا هم په نورو ملنډې وهو. نو موږ دواړه له ژوند راضي نه یو، خو بې ځایه خاندو تر څو وښایو چې له ژوند خوشحاله یو. زما ژوند بې خونده دی، ځکه شپه په ګیم او چټ کولو تیریږي او ورځ په هغه کار چې زه ورسره مینه نه لرم. دا دی بیا مې مینه راغله چې سره خبرې وکړو، خو زه ورنه نن شپه خفه یم، ځکه زه یې په اصلیت پوه شوی یم. دا هره شپه ما سره خبرې کوي، خو ورځ یې د نورو هلکانو سره مصروفوي. له دې بدتره دا چې دا خو جیلۍ نه ده، اصل کې هلک دی او له ما یې په تېرو 4 کالونو کې ډېرې پیسې خوړلي. ملګري مې راته وایي راځه چې ګیم ووهو. ګیم خو وروسته هم وهل کېږي، خو لومړی باید دا هلک ښه بیا به کم. دا هیڅ شرم نه لري. اوس چې زه په اصلیت پوه شوم هغه دی، رانه نه غواړي چې لاړ شي، خو کله چې ویني چې افشا کېږي نو زه یې بلاک کړم. زما څومره ډېر وخت او پیسې په دې ضایع شوي. زه به یوه بله جلۍ پیدا کړم په دې فیسبوک پاڼه، مسج به ورته وکړم، دا ښه ښکاري، سلام ګرانې، څنګه یې؟ کولی شي یو ځل مې جواب راکې؟ یوازې یو ځل غواړم راته جواب راکې، نوره دې نه په عذابوم. هغه دی، دا یې بله، ژوند همداسې مخ ته ځي او زه تنبل انسان د بدلون وس نه لرم او نه غواړم چې بدل شم.